د دې سترګو او لیمو فاصله څومره د دې سترګو او لیمو فاصله څومره دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره. سلامونه ګرانو مینوالو، ستاسو ورور ستاسو ادبي ملګري خیال زده خیال یم او تاسو ګورئ یارباش. ملګرو زموږ دغه نانۍ د یارباش په خپرونه کې محمود الحسن صاحب ناست دی. د دونه به د خانجي خانخیل صاحب په ترنم کې یو غزل اورو. موږ سره اوسئ. د ټولو ناول محمود الحسن ستاسو ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړه. د ټول نه مخکې خو خپل په پروګرام کې درته هرکلی او مننه چې تاسو زموږ خواته راغلی او زموږ دا غږ خپل یارباش مینوالو سره شریک کوئ. ډېره مننه محمود الحسن. دا راته ووایه چې دغه ناني پروګرام کې موږ به تاسو نه څه اورو؟ جی نن خو زما خپل د ترور زوی دی جی خانخیل صاحب، د هغه یو غزل به تاسو ته ډالۍ کوم جی. د دې سترګو او لیمو فاصله څومره د دې سترګو او لیمو فاصله څومره دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره بې له عشقه د ژوند څه معنی ده یاره بې له عشقه د ژوند څه معنی ده یاره بې له عشقه د ژوند څه معنی ده یاره بې له عشقه د ژوند څه معنی ده یاره عشق جنون دے عشق ژوندون دے عشق عمره عشق جنون دے عشق ژوندون دے عشق عمره دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره چې پیدا دې کړم پښتون زلو یا خدایا 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 ما د پارا دا پورا تر واړه عمره ما د پارا دا پورا تر واړه عمره دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره مال را چې پیچو خم دکړم لزانا 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 سر تر پایا تا سرا شم ټول نمرا سر تر پایا تا سرا شم ټول نمرا دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره زه خو ستا د کور زینت یم خانخیله 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 ته د ښار په ښایستونو پسې ممرا ته د ښار په ښایستونو پسې ممرا دې
دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره د دې سترګو او لیمو فاصله څومره دې زړګي ته مې نږدې یاره دومره. ډېره مننه محمود الحسن. دغه زمونږ وړکي زمونږ کشر محمود الحسن. ملګرو زمونږ کار دی دغه شانې کې نوي هلکان ستاسو ته د یارباش د کیمرې په مخه راویستل نورداد ورکول هغه ستاسو کار دی. راتلونکي ویډیو دپاره زموږ انتظار وکړئ. د الله په امان.